مخکې له دې چې ویډیو ته لاړ شو له تاسو څخه هیله کوم چې زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ ځکه چې د فسبوک پیجونه او لایفونه همیشه رپورټ کیږي نو د سبسکرایب کولو لپاره به لومړی راشئ دا سره بټنه سبسکرایب به کلیک کړئ له هغه وروسته به د بیل نشان کلیک کړئ یا د زنګ نشان بیا به آل یا ټول انتخاب کړئ نو له دې سره به زموږ د ویډیوګانو نشریدو سره به تاسو ته خبروای درشي جزاک الله خیر نه منئ نو دغلته بیا د افغانستان خلکو ته سوال پیدا کیږي چې په دغه 18 کاله جګړه کې یا 20 کاله جګړه کې تاسو دا خبره نه منله چې موږ له پاکستان نه تمویلیږو زموږ زخمیان هلته نه دي ټول په افغانستان کې تداوي کیږي نو دا خو د افغانستان خلکو ته په اثبات ورسېدله خپله ملا برادر ویډیوګانې راووتلې چې هغلته د مریضانو څخه احوالپرسي کوي ورسره لیدنه کوي بیا د پاکستان خاوره کې ته اوس لږ صبر وکړه ما جواب ته ورکړه ګوره اول خو دا چا ثابته کړې نه ده چې ملا برادر طالب زخمیانو سره کتلي په افغانستان باندې 58 هیوادونو حمله کړې وه دلته د یو طالب په سر باندې 20 کسه ملکیان شهیدان شوي همداسې که یو طالب زخمي کېږي نو 50 سره ملکیان زخمیان کېږي ملا برادر اخوند چې له کومو روغتونونو نه لیدنه کړې هلته ټول ملکي افغانان چې دغه وحشي ناټو زناورو د هغوی نوکرانو بمبارونه پرې کړي دي دا روغتونونو ته راوړل شوي دي دې کې ماشومان هم دې کې زنانه دې کې سپین ږیري بوډا پلاران د چا په تندي باندې لیکلي وو چې په دې روغتون کې طالب ملا برادر د طالبانو سره کتلي دلته خو ټول افغانانو سره که روغتون کې دا که کمپونو ته تللي دي که هر چېرته تللي دلته تر 40 نه تر 50 لکه افغان مهاجرین اوسېږي هغه کولی شي چې د یو اسلامي هیواد خپل ګاونډي هیواد په څنګ کې خپل د افغانانو د بازپرسۍ دپاره د هغوی د مشکلاتو دپاره تر څو نړیوالو سره د دوی مشکلات وڅېړي حال کې د مشکلاتو د حل دپاره طالب یو قوت ده یو ځواک ده طالب هر د نړۍ هر ګوټ ته تللی شي پر رسمي سفرونو تللی شي خلک ورته زارۍ کوي دا چې پاکستان زموږ په ګاونډ کې پروت یو هیواد ده داسې یو هیواد کې چې موږ د 18 کاله دیموکراسۍ کې یو معیاري روغتون که درلودلی مونږ که یو چېرته یو داسې یو هسپتال درلودلی چې هلته مو د زخمیانو علاج کېدلی د عام افغانانو ته ورسه قندوز کې پوښتنه وکړه کوم زخمي تاسو پرېښی ده دغه پرونه بله ورځ مو چې د قندهار په میوند کې دا بمبار وکړه دا وحشت مو وکړه د قندهار د ولسوالۍ د ما نوم له ووته شاهین صاحب د قندهار په داسې ښه ولسوالۍ ملګرو دغه یوه هفته مخکې چې بمبار پرې باندې وشو دغه زخمیان چېرته وړی وای د قندهار ولس دا چې د تابین د رازق لغړي د خوا نه بمبارونه شوي دا زخمیان طالبانو چېرته وړی وای د ولس چېرته وړی دا خو د ولس زخمیانو دا خو مو ولسي خلک شهادت رسولي ګوډ او مات مو کړي دي هندوستان ته یې ویسي جرمني ته یې ویسي ته په ترکیې کې ته یو لار برابره که نور به مونږ دا زخمیان ټول ترکیې ته درلیږو مهرباني وکړه جرمني کې برابر که اروپا کې برابر که دلته خو مونږ روغتون نه لرو دا خو د افغانانو مجبوریت ده طالب سره یې وکتل او پلانکي سره یې وکتل دا د افغانانو افغان مهاجرینو د ژوند د هوساینې دپاره د هغوی د مشکلاتو د حل دپاره سفرونه کوي حق لري یو باتور ده یو ننګیالی ده کولی شي شړونګا دې ځي هندوستان ته شړونګا د امریکانو ته زارۍ کوي چې هله افغانستان کې لاړ نه سئ چې موږ خوري نن د ایران د خارجه وزیر جواب چا ورکړه د جواد ظریف د کابل ګوډاګۍ اداره دې تر اوسه پورې خاموشه ده ذبیح الله مجاهد وخته کاغذ پراني پرې باندې وکړه چې وروره که را دې په جي کې نه که سره معلوم یو ستا یې کار څه ده چې زما د هېواد په چارو کې مداخله کوې طالبان مسکو ته لاړل په مسکو کې له افغانانو سره وکتل انډونیزیا ته لاړل ټولو افغانانو سره یې وکتل په سعودي کې یې وکتل په قطر کې ګوري ځکه دا د افغانستان د راتلونکي مشران دي دوی باید مونږ دوی ته امید لرو یوه توقع ورته لرو ښه کوي چې هر چېرته ځي نر غوندې دې لاړ شي او بله خبر جنرال صاحب بله خبر سیاف څنګه سیاف هندوستان ته ځي څوک څه نه وایي او دا چې مریضانو ته ورغلي دا غونډه په جنګ کې نه دي زخمي هغه مریضان دي چې پاسپورټونه یې اخیستي وو پاکستان ته تللي وو تداوي ته هغو ته ورغلی دا خو دوی ته نه ده تللی چې چکر ووهي دا چې تا دولت
تا دولت تداوی کولی نه چې د جناح شفاخانه په کابل کې وضع کړي. شاهین صاحب ته بیا څنګه وهلی چې طالب خپل زخمي وړي خو په دې سرحدونو کې راوینیسته که نه ولې یې درنه وړي دا د تا شرم ده چې زخمیان به نه تداوي کېږي دا پیغور ځان ته ورکړه نه موږ ته دا زخمیان مریضان هغه څوک چې په وطن کې نه تداوي کېږي پیشکاري نشي ورکولی مسکینان ځي پاکستان ته ملا برادر نه رو چې مریضانو ته ورغی د قند اعظم په نامه روغتون دی په کابل کې جوړ کړی د شرمېږئ نه هغه روغتون ته چې داسې ګورئ حیا نه درځي خو ته روغتون جوړ که افغانان به خپل زخمیان همدلته علاج وکړي ولې د پاکستان په سفارت کې د ورځې زرګونه کسان په رش کې تر کور لاندې کېږي وژل کېږي آیا د دې د مخنیوي دپاره حکومت تدابیر نیولي دي ورشه په سلو کې 95% هغه خلک دي چې یا زخمیان دي یا مریضان دي یا عملیات ته ضرورت لري هلته ډاکټر نشته هلته روغتون نشته هلته غلا ده چور ده چپاول ده ډاکټرانو نه شنه غله جوړ شوي خلک مجبوره دي خپل زخمیان طالبان به ګوره یو څه وخت وروسته به طالبان خپل زخمیان جرمني ته امریکا ته استرالیا ته وړي بیا به پیسې چې د سړي پیسې چې پیدا کو جرمني ته وړو چې ډېرې شولې امریکا ته وړو چې بیخي ډېرې شولې د امریکا او د جرمني نه ډاکټران ته راغواړي کور ته ودرېږه دلته یو لبناني الاصله امریکایي افغانستان راځي د لومړۍ مېرمنې په چوکۍ کې ني دستي پاسپورټ هم ورکوي ویزا هم ورکوي یو افغان نشي کولی چې خپل ګاونډي هېواد ته لاړ شي چې نه یې مذهب ما سره شریک ده نه یې دین شریک ده نه یې رنګ شریک ده نه یې کلتور شریک ده هغه لومړی مېرمنه ده هغه راځي په هر کې ناست ده په پارلمان هم تخت و تاج کوي لیکن یو افغان خپل ګاونډي ملک مسلمان ملک ته نشي تللی نن غوندې ځي آفرین دې پې باندې بیا دې لاړ شي بیا دې شتل وارې دې لاړ شي له هېڅ چا ډار او خطر هم مه کوئ هېڅ چا په کیسه کې مه ورکړئ چې کله مو رولاګئ لارډ نه وویستله پاسپورټ پکې واخیسته د افغانستان طبیعت مو کینسل کړ بیا موږ ملا برادر ته وایو چې نور چېرته مه ځه تر هغو پورې دې نر باندې ځي او بله یوه خبر ناصره ته زړګیه دغه خلکو ریکادت ملا برادر چې تللی شفاخانې ته تللی دی مریضان په کې سل مرض هم وو تیتانوس هم وو مورقه هم وو ملاریا هم وو کولرا هم وو ګډان هم وو جوړ هم وو ناجوړ هم وو نو ته چې دغه وخت راغلی د چغې وایي چې دا څه رقم دي شاهین صاحب محترمه بخښنې سره یو کس دې راشي دفاع دې وکړي چې هغه په یو شی ورشي دی خپل جنرال له راځي ته چکچک اشغال ټولوي دی راځي په کوغما نیغه کېږي چې د حکومت طرفداري کوي چاک څه کوو دا خو چاک نه چلی کړی یار وروره ته عجیبه خبرې کوي دا خو جنرال دا غټ افسر دا کسکي دي نو نصرت وروره ګوره دلته د ملت پولونه نړوي هلته ورځئ پوښتنې کوئ نو پول دا خو د ملت شاهین صاحب یو نه نه پلونه چا ګوره دا څنګه منطق ده دلته په افغانستان کې پولونه نړوي د ملت کور رانوي په پاکستان کې د مریض پوښتنه کوي دا څنګه منطق ده دې منطق ته ځای رانیمه شاهین صاحب خو پرېږده که نه ښه صبر دا ګډوډي بیا ښه ته ولې په ترکیې کې چک چلی او دلته د دهشتګردۍ په نامه افغانان وژل ګوره ما خپل مسؤلیت سر ته رسولی ده ما خپل مسؤلیت د وطن په وړاندې سر ته رسولی ده چېرته دې سر ته ولې ریټایر سوی عمر خو د ځوان هلکه ته څنګه تللی ګوره خو د یوځوال پایس مې 15 کاله 6 کاله په دې حکومت کې دنده سر ته رسولې ستاسو په وړاندې جنګېدلی یم ګوره زه دې ته حیران یم دا ملت باید چغې ما ملت باید راپورته سي ملت خو پورته سوی د امریکا په وړاندې ولاړ ده زه درته وایم چې ته دلته د ناټو مزدور وې دلته ته یو د جنرالي رتبه دې واخیسته په تا مصارف شوي د ناټو در باندې مصرف کړی دلته د په افغانستان کې دریشي په ځان و خلک دې وژل اول ته تللی چک چلی ولې بلې خوا ته طالب نشي کولی چې لاړ شي ګاونډي هېواد سره خپل تعلقات وساتي نورې دنیا سره امریکا سره ناټو سره روسیې سره مسکو سره چین سره ټولې نړۍ ته طالب سفرونه کوي هی لیونیانو خدای مو خوار نه که شرمېږم نه پلونه چې طالب نړۍ ګوره زه هغه پوله ودرېږه لږ صبر وکړه نو وخت در کوم ته دلته چغېږم زه هغه پوله او پلچک څه کوم ته خدای چې د امریکانو ټانک به په لار روانو
په همدغه سړکونو او پلچکونو باندې چې تاسو نن ترې دفاع کوئ شاته افغانان پرېښودل موټرونه به په زرګونو قطار نه ورپسې د الله په ذات درته قسم کوم چې د ولایت له مرکز نه تر کابله پورې چې تقریبا 80 او 1 کیلومتره لار راځي ټول قطارونه د طرفه موټر ولاړ شي تر څو د تاسو د راغلو میلمنو قطار تیر شي دا ظلم نه ده زه دا سړک څه کوم زه په پټیو کې ځم خو چې لږ زر ضرور رسېږم زه دا پلچک څه کوم چې امریکایي عسکر مې د وژلو دپاره راځي زه هغه میدان هوایي څه کوم چې B-52 پرواز پې کوي د ما بچي وژني ولې اوس امریکایان سړکونه نه جوړوي ګوره خو B-52 ختمه که سړک ولې ختموي سړک خو تا ته پاتېږي نو خو B-52 خو دغه لاندې ټانګونه ځي اول خو زه دا مریخ ته ولېږم که نه اول خو B-52 ختمه که ټانک ختم که ته سړک ولې خرابوي پلچک ولې خرابوي میدانوي ولې خرابوي هغه ستا ملي منافع ده هغه دلته جوړ شوي دي تا ته پاته دي ستا اولاد ته پاته دي ته ختم که ټانک ختم که زه نوشي جان دي ختمه که تیاری وویله زه نوشي جان دي ته خو ملت وژنې ورو ته ورشه سالارو ته لاړ شه او دا هر پل چې وران شوی ده د پوښتنه وکړه چې د دې پل په بدل کې څومره امریکایان وژل شوي دي څومره ټانګونه مریخ ته تللي دي ولې ونه B-52 خو تاسو که کومه د شلډازو فابریکه جوړه کړې وي کوم ګرنیټ مو جوړ کړی وي کوم لاسي بم مو جوړ کړی موږ به وایو چې دا تاسو مې وتوره کړې نو B-52 خو دغه خړ ټانګونه یې راځي دي ما بچي واژني زه خو دغه پیاده عسکر یې وارې ختم کړم بیا بد کړي چې په پاخه سړک تېرېږي دوی دې په پټیو کې تېرېږي موږ هېڅکله سړک نه ورته الوزو پل نه الوزو وختې چې دی په پاخه سړک راځي نو زه خو داسې نشم کولی چې ټانک داسې جیب کې وولم چې سړک خراب نه شي خامخا ټانک اور اخلي لاندې سړک هم ورسره خرابېږي ما ته سړک اولیت نه لري ما ته خپل جومات او منبر ما ته مدرسه ما ته خپل ناموس او عزت ما ته دا سترې کرښې دي سړک به زه بیا جوړ کړم زه نر یم همت لرم غیرت لرم داسې سړکونه به درته جوړ کړم چې تیارې به بې پروازونه کوي لیکن زما عزت زما ازادي خو باید واخیستل شي که نه د ناموس د عزت په بدل کې ما ته سړک جوړوي ای خدای مو خوار نه که چک مو نصیب شه دا شړونګان در ولې عمل ته چک وکړي کېنوئ جنرال صاحب بل سوال دی چې د چک ترکیه کې ټولوي ولې جرمني کې د چک نه ټولول خو همدغونه د واس ورته ترکیې پورې لاړلې که چېرې تواز درلودله جرمني ته تللې طالبانو خپل مریضان او افغانانو خپل مریضان پاکستان ته بیایي د پیسې پیدا د جرمني ته بیایي ملا برادر په رسمي سفر تللی ده حق لري بیا ځي هلته خپل ورونه دي خپل دغه افغانان د مونږ ورونه دي د مونږ د زړه سرونه دي دوی به نه ځي هلته پر هغوی د مشکلاتو نه ځان نه خبروي 40 لکه تر 50 لکه افغانان دي هلته دا چې په روغتونو ګرځېدلی خو تاسو دا خلک زخمیان کړي تاسو پې بمبار کړی تاسو وژلي دي دا خو ټول ولس همدغسې ګوټ او مات روان ده خو دلته ته یې عامې بمبارۍ عامې د علاج وسایل نه لري نو خلک قرض که سود که لاړ شه ورور هلته یا کوټې ته یا پېښور ته یا کراچۍ ته هر ځي خو دغه یو ورځې زرګونه افغانان چې راځي خو د همدغه دپاره راځي چې علاج وکړي نور یې دلته څه کار ده نه کوم تجارت لري نه کوم بزنس لري ځي د امریکا د پاکستان د سفارت مخکې هم ته لوټې په تورخم کې هم ته لوټې په کوټه کې په بارډر هم ته لوټې ټول لارې د لوټ تا ورته هغه کړي دي بیا هم هغه مریض ګوډ او ما تر هغه چې پورې ورسېږي دا چې یو څوک د افغانانو په نمایندګۍ ځي په روغتونونو کې له هغوی نه لیدنه کوي د هغوی د درد پوښتنه کوي د هغوی د نو دا خو د هغه د ملا برادر په اصلیت او په افغانیت او په صله رحمۍ دلالت کوي چې ټول افغانانو باندې نظر ده دا خو د یو مشر همدغه د یو زعیم د تا شلونګا لاړه 10 وارې لاړه یا ورځ خو به ورغلی دغه د مریضانو پوښتنه به یې کړې ورسه ته د کینسر هسپتال کې لاړ شه په لاهور کې چې څومره افغانان پراته دي یا ورته به یې سر ورښودلی وای که نه چې ولې یا ورځ به د یو مهاجرو کیم ته تللی ورته ویلي به چې څه حال ده په څه کیسه ده سیلابونه چې راغلی دویم رستیال د خلیلي هغه خنځیر راغی په پاخه سړک کې ضد د زرې موټرو کاروانونه ولاړ د سیله لارې ورته کته بېرته لاړ جنرال صاحب بله خبر ده د دې رئیس جمهور چې لاړو پاکستان ته مریضانو ته ورغی شفاخانو ته ورغی څنګه انسانان نه دي دغه کس څوک د شاهین صاحب دا بلاک دا بلاک ده په تورو سترګو څوک چې بې ځایه کنځلې کوي اوس 2 دقیقو کې به زه دغه پیج نه داسې ورک کړم چې بیا په ژوند کې د دغه پیج نوم ونه ګوري کنځلې ده اوس درغلله
دغه شاهین صاحب افغان مبارز نه لاندې دا یوسف افغان یوسف 52 هیوادونو اشغالګر راغلي دي هغه نه پوښتنه نه کوي د امریکا سرکش امریکا راغی دلته وحشتونه او ظلمونه کوي د هغه پوښتنه نه کوي د ما په کور د راوسته د هغه پوښتنه نه کوي هندوان راځي تا ته پارلمان جوړوي د تا په هیواد کې مداخله کوي هغه چپرسنګانو ته د خوله ماته ده هیڅوک حق نه لري زموږ په چارو کې مداخله وکړي دا چې زه یو هیواد ته ځم دا خو زما مسلم حق ده زه نه چې هر هیواد کې ژوند کوم په ازاده ویزا او په پاسپورټ ځم چک چک نه چلم تاسو غوندې سوسیالو ته نه یم ناست په خپل مصارف ځم زړه مې چې په برمنګم کې اوسم زړه مې چې په ډیلي کې اوسم زړه مې چې په چین کې اوسم زړه مې چې په ماسکو کې اوسم دا حق خو ما نه څوک نشي اخیستی که ما ته د حق نشته بیا رولاګۍ په هر کې څه بلا غواړي دا خو لبنانۍ ده که نه درېیم لاس ښځه راغلې دلته په هر کې ناسته ده ولې ده نه خو بیا ورځ پوښتنه وکړئ که نه لیونیانو خدای مو غرق نه که په دغه منطق باندې بل چې پیدا نه کوي بس های های کاش که د انټرنټ ته یې وایي نه دمبوراب نه اواز دې داسې دمبولای ده ورور یوسف افغان سلام علیکم یوسف افغان مایک مخلاص کړئ زاهد افغان مایک مخلاص کړئ نصرت افغان دلته کښېنه مداخله مه کوه که چېرته غږ در باندې وکړو بیا یو چا ته سیاسي شنونکی به درنه جوړ کړو د خلکو جوابو ته سوالو ته جواب خو یو د خدای رویو که چیغې ډېرې مه وهه خو ښه سره معلوم غوږ ونیسئ ما پوښتنې خلاصې نه دي واوروره هغه خېټه یې بیا تلی په مسکرونو کې له طالبانو لیدنه کوله هغه جواب راکړه مسکر خو په قندوز کې ده معسکرات خو وروره په زابل کې دي معسکرات خو په هلمند کې دي معسکرات خو په لوګر کې دي سره قطه چېرته ده خو دغه لیزري قطې دي دا خو ټول افغانستان کې دي نه ولې د ما خاوره د لیدنه به دې نه کومه واوروره هغه ته خېټه چې هغه خو له خطره ورسره راغی درواغ خطر نه راغلی ده ولې افغانستان ته نشي تللی غلی سلې ونه چټیات مه وایه کښېنه بې عقله دا لوده کېږي څه وکړي د امریکانو بیس ته ورسي خو وطن خو تاسو خرڅ کړی ده نصرت شفاخانې ته چې ته مسکرات وایي او شفاخانې ته چې ته نظامي اډه وایي نو جومات ته څه وایي مدرسې ته څه وایي خدای دې خوار نه لري هغه ورغلی شفاخانې ته مریضان څونه به خوشحاله وي تاسو خو یې پوښتنه نه کوئ پاسپورټ واخلئ پیسې ته اخلئ د ویزې په سر باندې خلک یې پوښتنه کوي نر ده د تا رئیس جمهور عمران خان را وغوښته 200-300 بندیان همداسې داعشیان ورخوشي کړي هغه پوښتنه وایي دا یو خوار ده بندیان مو ولې خوشې کړل ګوره هغه خو بندیان هغه کوم بندیان مو خوش کړي دي دروغ ولې وایاست د پاکستان بندیان چې عمران خان راغی قالین یې ورته فرش کړي غون کابل یوته کې بیرغو د پاکستان ولا فقط کې اسلام آباد سبا ته 200 پنځه زره پاکستانیان ولا هغه چیرې لاړل هغه د موږ د نه زرقاوي صاحب چې پاکستانیانو ولې د خوشې کول ولې د خو انا فقانی ته د ټیکټ د طیارې واسه شخصي طیاره ته قطر پر لړم پاکستاني وزن پاکستاني مبینم پاکستاني دی یو ته افغاني چک چک راته ټولې خدای دې خور نه یا خدای ګوره نور خلکو ته باجه نصیب ورکولای نور لیوانه دا بیا مې چې کوي لري کدا ډیر بیا خپل سړی دا زور تام دی رولاګي پښتنه او کدای لاګیا دا بیا وایي ور دلته د مونږ لبناني راغله دلته دریم لاس کزه لمړی د نیم ریاست جمهوریت واکه په لاس کې پارلمان ته اختیار ورکړي د افغانستان تابعیت کینسل کوي ویلېږي بیرته ورته په ویزا باندې راسه موقتی ویزا 2 میاشتې زیات اسټي باید نه دی باید په میاشت کې یو لاړ شي خروجي او دخولي ولګي څه خبره ده دا د مونږ هیواد دلته یو لبناني څه کار ده چې راځي تر هغه پورې دا نه منو چې تر څو پورې زه د امریکا ولسمشر سوی نه که څنګه شاهین صاحب او بیا د مونږ ملالۍ شینوارې نه ده ملالۍ شینوارې د جو بایډن معاونه شوې نه تر هغوی نه منو تر څو چې د اشرف غني په سر باندې ویښته نه وي لاسنه شوي هغوی هم نه منو بالکل رئیس
السلام علیکم کامره دې که خلاصه کې وروره نن دغه یو توره مو وکړله مطلب په دوی مو کمرې باندې کړه حسن خیل صاحب کامره دې خلاصه کړه حسن خیل السلام علیکم زه خپل وعلیکم السلام आवाज مې درځي مبین صاحب اوه بیخي اروپا نه به دې اواز نه راځي مهرباني وکړه داسې ځای کې یم هسې لږ نېټ ضعیفه غوندې ده ټولو لیدونکو اورېدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم الله مو عزتمند لره الله مو سرلوړي لره یوه هیله له ټولو نه کوم چې توهین به یو بل ته سره نه کوو او توهین نه به سره تېرېږو افغانستان د ټولو ګډ کور ده او په دې کې هر افغان حق لري راځئ تېرو باندې تېر به افغان حق لري کنه درندې شرولګۍ خو افغانه نه ده کنه شرولګۍ خو افغانه نه ده کنه ګورئ افغانان حق لري په دغه پارلمان کې 209 کسان په دغه چوکۍ اشغال کړي دي په دغه چوکۍ باندې ولې اشغال کړي نه سمخیل ولې انتخابات کړي دي انتخابات د نتایجو په نه د انتخاباتو نتایجو د انتخاباتو کمیسیون اعلان کړی ده چې دغه خلک پارلمان ته بریالي شول د دې ولسمشر په دستخط باندې دا سوي مبین صاحب ته مالک پرېږده نه پارلمان ته به توهین نه کوي وروره پارلمان ته به توهین نه کوي د ملت استازي دي وروره ګوره ټول توهین روان ده جنرال صاحب ټول پرېږده دا د موږ د ملت خبره نه دا د ملت دګانو ته توهین ده نه دا کار بونه کې دا د خیانت ده د ملت عین صاحب که خبرو ته پنجاب لطفا مایک مو مخ خلاصوئ حسن خیل صاحب ته داسې وکړه چې لږ د لوکیشن ته د تغییر ورکړه لوکیشن ته د لږ تغییر ورکړه اواز داسې کټ کېږي لکه اوس مهرباني وکړه مهرباني حسن خیل صاحب لږ که تغییر ورکړي اروپا چې داسې انټرنیټ یې له موږ نه خو بیا ګیله مه کوئ وروره اورې حسن خیل وروره اورې اورې صاحب आवाज مې درځي و مهرباني وکړه وروره زه په ډېر معذرت سره بیا بله موضوع کې برسره برخه واخلم د ما نه پوهېږم چې څه وایي نه بهترینه اواز دی کار نه کوي یاره خوشا دی پیوان حسن